دغلته یې ګوره دا مصنوعي اسمان جوړ کړی دی دا دی ګوره دې خوا نه نور خلک را روان دي فکر کوي چې کارټون ګوري داسې سلامونه ملګرو اوس چې دی وینیشن هوټل ورته وایي ډېر زیات مشهور هوټل دی دلته په لاس ویګس کې او د دې مشهورتیا ډېرې برخې دي ټولو نه مهمه برخه دا ده چې دلته درنه د وینس کې چې دی په اروپا کې هلته داسې یو داسې سیند تیر شوی دی د کورونو منځ کې خلک په کښتۍ کې ځي هغې کې نو دوی هماغې ته ورته داسې یو سیند غوندې جوړ کړی دی او بره داسې مصنوعي اسمان هم جوړ کړی دی ډېر جالبه نو ورننوځم دې هوټل ته دا مخه ده اینډ بیرون مخې ته چې دی باره دلته هم ډېر ښایسته آرټ جوړ کړی دی نو دننه ورځو راځئ دا دی دلته یې ګوره بیرون هم ډېر ښایسته آرټ دغه کړی دی او دا د وینیشن دا یې مخه ده انټرنس یې دی دا دننه به ورشو هماغه د اروپا غونې سیستم یې جوړ کړی دی دا یو شی جوړ کړی دی بره ګوره یو ډېر ښایسته آرټ دی مزېدار هغلته مخکې ورشو دا خپله د هوټل چیک آوټ دی دا هوټل هم دی او لکه ما چې مخکې ویلې کاسینو خو دا ټول لري باره ګورې ډېر هغه د اروپا ورته آرټ یې دغه کړی دی مخې ته کسینو ده دا دی د خماربازۍ ځای دغلته یې ګوره دا مصنوعي اسمان جوړ کړی دی چې هسې به ورته پام وي او ما چې درته ویلې په وینس کې هغه کښتیګانې دي نو منځ کې پکې دا دی دا داسې یو نیر غوندې جوړ کړی دی مصنوعي دی خپله دا جوړ کړی دی دا خلک په دې کښتو کې داسې ځي او بره ډېر جالب هغه یو د که چې دا وریځې په ځای ولاړې دي او په ځای ولاړې دي هغه زه په حرکت کې مالکه دا هم حرکت کوي خو ته چې خپل حرکت کوې ته فکر کوې چې دا وریځې هم روانې دي ډېر جالبه اکسپیرینس دی دا دی ګوره دې خوا نه نور خلک را روان دي ډېر لرې ځای پورې تللی دی دا نیر هغه سره پورې تللی دی ګوره دا ځای بیا ډېر غټ دی کمال داسې فکر کوي چې کارټون ګوري داسې په دې ویډیو کې به بیخي بل رقم ښکاري دا د دلته هم دا کښتۍ ولاړې دي ګوره هغسې مخکې هم تللی دی دغه رستورانتونه دي خلک ناستې دي د شین اسمان نه لاندې ناستې دي البته مصنوعي ډېر مزېدار ځای دی ملګرو ما چې تاسو سره شریک کړم او ګوره دا داسې هماغه د اروپا سټایل دا ځایونه جوړ کړي لکه کورونه چې هغه بالکونونه یې ورته جوړ کړي دي دا دی ګوره دغه ټول بالکونونه دي د کورونو چې بالکونونه راوتي هغه سره پورې همدا شی دی دلته راله خدای دوی کې چې دا مو خوښ شوی ملګرو
په دمدې ځای دپاره زه رالم چې ویډیو وکړم کیدای شي ډېرو ملګرو دا لیدلی مو شي لږ به مخکې مو ورشم مخکې مو ولا دا څومره غټ هوټل دی زه 2 منزله بره دی ته راوختم دا ګوره دا دې خوا نور هم دی داسې کلی دی همدغه ځای پورې د اسمان دی مخنیوي دا ختم شوی دی او دلته لاندې دې خوا فکر کوم واټر فال دی دلته زه کوزېږم راتاوېږم دې ځای کې راتاو شم دا د خلک دې عکسونه ورسره لي دا دې ګوره دې خوا نه راغلی الله بې لیکلی دی بره مصنوعي اسمان هم ښکاري دې ژمي دلته دا کښته ایښې دي